السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مظهر الله او یو ځل بیا ما سره دلته په کینیډا تګ نه مخکې زما د کوټې حالت ډېر خراب دی. خدا به موسم هم ډېر زیات زبردست دی. نن کوټه مې تیاره کړه، اوس دې سره به زم تیار شم. راووتو بهر او دلته به اوس انتظار کوم خپلو ملګرو ته. اوس هیله موږ روان شو، په 2:30 بجې زه راکوز شوم. ډولرامه ته رالو. یاره دا شی ما په پېښور کې څکلی و، ډېر بکواس شو. دلته یې نه ټرای کوم. Finally, we are in kitsilano beach. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مظهر الله او یو ځل بیا ما سره دلته په کینیډا وینکوور ښار کې روان یو ان شاء الله تعالی. کټسلانو بیچ په نوم باندې یو بیچ دی. هلته ځو بیخي د دې نه چې دی تقریبا 2 غنټې فاصله کې دی، خو موږ په ټرین کې ځو. نو چې چونکې موږ ټرین کې ځو نو تقریبا اخلي 45 to 1 hour. دومره ټایم به لګي، ځکه هلته بیا موږ بس کې هم خیجو، بس به هم پکې یوز کوو. نو ټایم به تقریبا 1 غنټه لګي موږ چې رسو هلته. او کټسلانو ته ولې ځم؟ ځکه چې تاسو به ووایئ چې د هر وخت کې بیچ ته ولې ځي. بیچ ته په دې خاطر ځم چې دا وینکوور په دې مشهور دی. وینکوور په نیچرل بیوټي باندې مشهور دی. دلته ډېر زیات بیچ دي، دغه شان دي دلته پارکونه هم ډېر زیات دي او په همدې باندې وینکوور مشهور دی. ویدر یې ډېر زبردست دی. د تګ نه مخکې زما د کوټې حالت ډېر خراب دی. خدا به زه اوس داسې صحیح کم. 1 2 3 ښه جي کوټه خو شوه تیاره بیخي، او موسم هم ډېر زیات زبردست دی. نن د بیچ موسم دی. ښه کوټه مې تیاره کړه، اوس دې سره به زم تیار شم. داسې ښه جي زم تیار شم. او تاسو به ووایئ چې ما دلته اوس دا کورتۍ ولې واغوستله. د دې وجه دا ده چې د کینیډا کې د موسم هېڅ پته نه لګي، کله یخ کله ګرم نه وي. خیر خو دا نور چې دا نارمل ساتي، خو چې څنګه مازدیګر ټیم کېږي بس به یې سړي یخني شروع شي، بیا په دې کې هم کار نه کېږي. ښه نو څه به ووایم، ځئ چې ځو. السلام علیکم. ښه راووتو بهر او دلته به اوس انتظار کوم خپلو ملګرو ته چې هغه هم راوځي. نو بیا به د خیره سره ځو سره یو ځای. زه به دلته خپله چای وڅکم، تورې چای. اوس هیله موږ روان شو، په 2:30 بجې زه راکوز شوم او دې 4 کسانو ته ما انتظار وکړه. 1.5 غنټه انتظار مې ورته وکړه، پوره 1.5 غنټه. او اوس روان شو. ما ورته وویل چې نیکسټ ټایم نو ویټ. بس زه به درنه بیا ځم، تاسو ځان ته ځئ. بس دا آخري ځل دا انتظار شو. ډولرامه ته رالو، دلته به څه شی راواخلو. څه شی راخلي هغه غټ و ورکوټ نه، دا دلته دی، دا دی دی کې یو دی، دا دی زما دا دی که نه؟ اوس همداسې سور و، وایي ډول دغه څومره کم سور و. او که دا و دا بیا دغه دی پلېولی دی نه، او مختلف یو شی دی خو پنچ دی دا. او یا زه دا راوالم، یاره دا زه ټرای کوم کافي. Let me try the mocha. Starbucks. This is called talent. Real talent. Whoa. Real talent.
ته معذور یې دا دې څه شی چولی دا راک ماته کړي حساب واره نه کې واره نه کې چېرته ناست دی प्यार की कश्ती में है लहरों की मस्ती में है पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. سکول بالا نه و خو هغه هم د تا راواغسته که نه تا اوس روانه وسته نه هغه بل شی ښه 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 نو خو ډېر ګران و په $4 ونیو صحیح ده ځه Bordered station and now we will need to get the bus to McDonald's 16th and we will sit in the bus and we'll directly get into the finally we are in Kitsilano beach beach park Kitsilano pool Can I have a video of it? This is so cute. If he stays in one place. That's amazing. Yeah? Yeah, this is for the first. Oh, it's amazing. Yeah. He's special. Yeah. Alaska. That's fine for us. This is actually Kitsilano? Oh yeah, Kitsilano Beach. یخنی ده ګوره ښه ده And it's our first time in here. موسم په ډېر زبردست څه وه؟ یخ هوا ده څه وه؟ یخه ده وه؟ څه شي غواړئ واده غواړم دا یې ښه کار کړی ولا دا ګوره هغې چې خپه دغه کېږي سړی پکې تللی نه شي دا اسانه کړی وه دا یو ښه شګه نه دا Kitsilano ښه ځای دی Pananay telemecho. Da baba dule واخ. بس څه ده؟ نه مه بندوه وګوره پکې دا شکونه دي؟ دا خو بیخي د لمر سترګه ده نه معلومېږي شی دا عشقي ځای دی والله هلکانو تاسو پکښې کې دا ډېر د هغې یو نه ښه دی هغه هم ښه دی خو دا لږ ډېر دلته وګوره سپین ملا ښکاره کېږي دلته دا غرونه وګوره غرونه پکې راوړه دغه هلکان په مخکې دي مزه کوي دغه ما ورونه کې هغه موسم بل شانته دی دلته څنګه نور او دغه دی هلته وریځې دي ډېره مزه کوي دا ځای بیخي خوند کوي والله چېرته راغلی Kitsilano ته راغلی دی څه کړی دی په دې ځای کې که نه Yeah. All right.
راته ویل پوره به نکړې او د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه ګرانه او د یارانې خبرې ډېرې او ګرانې دي نه جانان په هېڅ نه رضا کېږي او د درواغجنو دې ورک ګرانه او د درواغجنو لا دې ورک ستاوې زما ما خو تاسو ته ویلي چې دلته د موسم هېڅ پته نه لګي دومره تیزه هوا ده تاسو به د دې غرو نه تاسو ته اندازه کېږي او بیخي تیز شو بم د اوبو دغه چې دی فشار هغه هم تیز شو او اوس مې په دې کې یخني کېږي دا کار نه ورکوي خفه یم چې هغه جیکټ مې راغستی وی خو افسوس یخني شوه او بس ګورو چې څه کېږي همدې سره زما ولاګ ختمیږي او ما ته اجازه راکړئ ملاویږو به بل نیکسټ ولاګ کې انشاءالله تعالی او خدای پامان